انګریزی کال میلادي کال نن په ختمېدو دی، سبا نوی کال شروع کیږي. نوی کال سبا شروع کیږي نو هغه بېله خبره ده چې اوس ډېر خلک داسې دی چې په دې نه پوهېږي چې کال تیر شو، زما په کال کې زما په عمر کې یو کال کم شو، سبا نوی کال شروع کیږي میلادي. لاول خو زمونږ د کال ابتدا چې کیږي دا د اسلامی تاریخ په حساب باندې د محرم نه کیږي، او جنوري زمونږ دا کال اولنی میاشت ده، بلکې دا خو د میلادي میاشت ده. ډېر خلک اوس هم شته چې هغوی په دې نوي کال باندې خلکو ته مبارکیانې ورکوي چې نوی کال راغی، چې زه یو کال مې بل تیر کو مرګ ته نږدې شومه، خوشحالي مناومه. هسې په ایمان یې وایي د دې نه بل غټ قمقل شته. یو سړي د لاس کټ کې او دی په ګډېدو شي هلته خوشحاله شي چې اوهو لاس تا نه کټ شو، په ګډېدو شي. خلک به څه وایي دا قمقل نه دا لیوری دی او پاگلخانه کې داخله ول غواړي. دا خلک ټول په پاگلخانه کې داخله ول غواړي. او بیا ښه ایجوکیټډ خلک، تعلیم یافته خلک په ځان ته وایي، اخبار کې به هم راغلي سیبه، ویډیو مې کړي په سوشل میډیا باندې، په فیسبوک او په واټساپ باندې به شیر کوي. یو کال د مرګ ته نږدې شول او دی خوشحاله دی. یو کال تیر شو، ته په دې فکر وکړه په دې یو کال کې ما څه کړي دي، ما آخرت له څه وکړه. ما ته خپل الله دا ویل یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو ویریږئ د الله نه، هر یو نفس فکر وکړي چې سبا لم څه تیار کړي دي. زمونږ خپل الله ته مخامخ کېدل دي، خپل الله ته ودرېدل دي. زمونږ الله به زمونږ نه تپوسونه کوي، او حدیث کې راغلی دي لا تزول قدم عبد یوم القیامة حتی یسأل عن اربع. د یو سړي قدم به د خپل ځای نه په ورځ د قیامت ونه خوځېږي څو پورې چې د څلور خبرو تپوسونه ترې نه شوي. عن عمره فیما افناه، عمر دې په څه کې ختم کو، وعن شبابه فیما ابلاه، ځواني دې په څه کې زړه کړې وه، وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقه، مال دې د کوم ځای نه ګټلی او په څه کې دې خرچ کو، وعن علمه ماذا عمل به، او علم دې په هغې څومره عمل کړی و، څومره دې په هغې باندې خپله زندګي جوړه کړې وه. د دې څلورو خبرو تپوس خو د هر یو تن نه کېږي. نبي وایي لا تزول قدم عبد، نکیره ویلې ده لا تزول قدم عبد، یو بنده هم د خپل ځای نه ونه خوځېږي.